السلام علیکم ګرانو کتونکو. کو څوک تاسو ته په میسنجر یا په واتس اپ کې میسجونه وکړي، یعنی یا درته وایس میسجونه راسند کی، یا درته تصویران یا درته ویډیوګانې راسند کی، او تاسو د کتونه مخکې هغه کس هغه ویډیوګانې یا هغه تصویران یا هغه وایس میسجونه ډیلیټ کی، نو کو تاسو غواړئ چې هغه میسجونه یا هغه تصویران واپس خپل موبایل ته راولئ، واپس یې خپل واتس اپ یا میسنجر ته راولئ او ویې ګورئ، او یا دغسې د میسنجر یا د واتس اپ نوره ډیټا کومه چې ډیلیټ شوي وي تاسو یې څنګه په خپل موبایل کې وګورئ. نو که تاسو غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ، ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ، او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک هم ورکړئ، او دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم د دغه طریقې نه خبر شي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تاسو به اول د پلی سټور نه دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی، تاسو کولی شئ ډایرکټ د هغه ځای نه انسټال کړئ. نو دلته تاسو ګورئ چې دغه دوه واتس اپ دي. زه د دغه یو واتس اپ نه د بل واتس اپ ته اس ام اس کوم، یعنی تصویران او ویډیوګانې، او یا دغسې وایس میسجونه کوم او واپس یې ډیلیټ کوم. نو تاسو به وګورئ چې زه یې واپس دغه بل واتس اپ ته څنګه راولم او څنګه یې واپس ګورم. نو دغه واتس اپ زه کولاوم او دغه بل واتس اپ ته اس ام اس کوم. نو تاسو ګورئ چې دغه واتس اپ ما کولاو کو، او دلته زه اس ام اس لیکم د بل واتس اپ ته یې سینډ کوم. تاسو ګورئ چې ما اس ام اس ورسینډ کو، او دلته اوس زه دغه وایس میسج هم ریکارډ کوم او دغه ورته هم ورسینډ کوم. نو تاسو ګورئ چې وایس میسج مې ورته هم ورسینډ کو او د بل واتس اپ ته دغه وایس میسج راورسېدو. نو دلته اوس زه دغه تصویر هم راخلم، دغه تصویر هم ورسینډ کوم، او بیا دغه درې وانه ډیلیټ کوم، ډیلیټ فار ایوری ون کوم، یعنی د هغه بل واتس اپ نه او د دې واتس اپ د دوانو نه ډیلیټ کوم. نو تاسو ګورئ چې دلته دغه تصویر هم ورسېدو. نو زه اوس دغه تصویر او دغه وایس میسج او دغه بل کم اس ام اس چې ما ولیکو دغه درې وانه زه ډیلیټ کوم. نو تاسو ګورئ چې دغه بل واتس اپ کې لا دا ما دا اس ام اس نه وی کتلی، او ډیلیټ فار ایوری ون مې کړی، د هغه بل واتس اپ نه مې هم ډیلیټ کړی. نو زه اوس واپس دغه بل واتس اپ کولاوم. تاسو ګورئ چې درې اس ام اس راغلي دي. نو دلته تاسو ګورئ چې په دغې زه کلیک کوم، درې اس ام اس راغلي، مګر درې وانه واپس ډیلیټ شوي هم دي. نو اوس به تاسو هغه اپلیکیشن کولاو کوئ کوم چې تاسو انسټال کړی دی. نو په دغه اپلیکیشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو دا په اول ځل کولاوئ، تاسو نه یو فارمیشن غواړي، هغه به تاسو الاو کوئ. نو تاسو ګورئ چې دلته دغه تصویر چې کوم ما راسینډ کړی و د بل واتس اپ ته، هغه ډیلیټ شوی دی. نو دلته هغه ښکاري بل دغه وایس میسج دی. نو که تاسو غواړئ دغه وایس میسج واورئ، سمپل به په دغه وایس میسج باندې کلیک وکړئ او دغه آپشن به کلیک کړئ، نو دغه وایس میسج به سټارټ شي. نو دلته تاسو ګورئ چې په دغه اخري برخه کې نو دلته تصویر او ټول هر څه ته ډیټیل سره ښیي. نو په دغه باندې به کلیک وکړئ، بیا به دغه ایکسپټ کلیک کړئ. نو دلته ګورئ چې تاریخ او هغه ټیم هر څه دلته درښیي چې یعنی دغه تصویر یا دغه اس ام اس کله تاسو ته راسنډ شوی او په سر ټیم باندې راسنډ شوی. نو دلته تاسو ګورئ چې میسنجر دی، یعنی که تاسو په میسنجر کې هم دغسې کار وکړئ، نو تاسو د میسنجر ډیټا بیا کولی شئ دلته وګورئ. نو ګرانو دوستانو، امید لرم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ، او داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او د بیل په نشان سره هم کلیک وکړئ چې زموږ نورې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته راشي او معلومات ترې حاصل کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.